بسم الله الرحمن الرحیم. resolution 12 of PowerPoint 2010. ښه 12 نمبر د سکرین تاسو بیا هم فایل ټب مطالعه کوو. کمانډز ان فایل ټب. البته وټ از هیلپ کمانډ تاسو ګورئ په خاموږ تاسو مطلب په دې فایل ټب کې سیو نه راواخله تر سیو اینډ سینډ کمانډ پر موږ تاسو مطلب درس ولوست. راځو چېرته نن هیلپ کمانډ ته راځو. نو راځئ ولې تعریف زده کړو. هیلپ کمانډ از یوز فار هیلپینګ. د هیلپ کمانډ په تر موږ تاسو کولی شو مطلب کومک لاسته راوړو. څه شی کومک. فار ایگزامپل تاسو مطلب یو سوال کراونه خطې فار ایگزامپل څه ډول ښه ته راځم ورپسې F1 یا مطلب تاسو کولی شئ F1 هم څه کوئ ورپسې پریس کړئ. زه به دلته راځم اول یو څه کومه F1 پریس کوم ورپسې ښه ماته مستقیم څه راغی PowerPoint helps. دلته اوس ماته چېرې سرچ کړه څه شی غواړئ ورته مې را سیو کمانډ مې زه مطلب نه پوهېږم ماته سرچ کړه. اوس ګورئ تاسو سره مستقیم څه راغلل سرچ ریزلټ فار سیو. اوس ګورئ مطلب ما ورته دغه سوال ورکړی و سیو. اوس ګورئ دلته ماته چېرې سیو ا فایل آرټیکل د دې په اړه اوس ماته مکمله مقاله څه کړې ده ماته ډسپلې کوي. تاسو ګورئ ورته when you save a file you can save it a folder on your hard drive a network location CD DVD او داسې نور. اوس ګورئ ماته مختلف قسمه څه وایي چېرې ته کولی شي مطلب یو فایل څه کوي په مختلف ځایونو کې مطلب سیو کولی شي. ماته مکمل معلومات دلته ډسپلې کوي ښه تاسو ګورئ یعنې مطلب که ما غوښتل چېرې څه وکړمه یو سوال مطلب حل کړمه خو ګورئ موږ تاسو سره مطلب هیلپ دوه ډوله دی ښه یو لوکل دی یو ګلوبل دی ښه امکان دی دلته مطلب تاسو ورته یو سوال ورکړئ جواب یې پیدا نه کوي اما په ګوګل یا مطلب سرچ انجن کې یا مطلب په نیټ باندې تاسو کولی شئ مختلف قسمه سوالونه څه کوئ هلته تاسو مطلب دې جواب پیدا کولی شئ. چېرته مطلب د دې زور ونه رسېدو تاسو کولی شئ په مطلب ګوګل کې دا سوال ورکړئ چېرې دا سوال څه کار کوي یا مطلب دا سوال څنګه حلیږي. بل فار ایگزامپل ورته چېرې کنټینټ فرام افیس ډاټ کام یا مطلب آل پاور پوینټ تاسو مطلب په کار شول. اوس ګورئ ما سره آل پاور پوینټ کې دومره مطلب مسله ګانې دي یا فار ایگزامپل پاور پوینټ ټمپلیټ تاسو په کار شول یا مطلب پاور پوینټ هیلپ زموږ تاسو په کار شو. دا موږ تاسو کوم دي مختلف قسمه کټګوریانې موږ تاسو کوم دي شته دي ښه ډیول پر ریفرنس تا په کار شول. خو ګورئ مطلب بعض هیلپونه چې کوم دي هغه مطلب ضرورت چیشته لري ښه نیټ ته ضرورت لري ښه دلته ماته چېرې ناټ کنیکټډ. اوس ګورئ ماته چېرې براوز PowerPoint 2010 developer help what is new. ګورئ مطلب ماته چېرې what is new in PowerPoint 2010 مطلب ما سره په PowerPoint 2010 کې مطلب نوي چی دي. اوس تاسو ګورئ ما سره مکمل معلومات ډسپلې کوي چېرې افیس 2010 کې کوم قسم مطلب PowerPoint 2010 کې کوم کوم قسم شیان دي 2002 کې مطلب 2003 او 2007 کې نو مختلف قسمه هیلپ تاسو څه کولی شئ دې ځونه لاسته راوړلی شئ ښه یا دې ځونه مطلب تاسو کولی شئ فار ایگزامپل هیلپ باندې کلیک کړه تاسو سره مستقیما څه راغلل سپورټ ما سره راغی ښه دلته مې چېرې مایکروسافټ افیس هیلپ دې کلیک کړه نو سیم مسله ده یا فار ایگزامپل دلته راځم ورپسې فایل هیلپ باندې کلیک کومه دلته ما سره څه راغلل ګیټینګ سټارټډ پرې کلیک کړه. اوس ګورئ ما سره مستقیما دغه مایکروسافټ افیس یو آر ایل ته ماته څه کېږي مکمل ماته دلته ډسپلې کوي ښه چېرته د دې انټرنیټي فتح ما سره چې کوم دی ډسپلې کېږي. یا فار ایگزامپل کنټاکټ اس دلته اوس ماته چېرې لیټ اس نو اف یو نیډ هیلپ اور هاو وی کین میک افیس بیټر. بیا مطلب ماته چې کوم دی ضرورت دی چېرې ما سره باید چې واوسي نیټ واوسي نو بعضې هیلپ چې کوم دا مطلب ضرورت لري چې شته چې تاسو سره باید نیټ وجود ولري ښه. بل ماته چېرې ټولز فار ورکینګ ود افیس ښه آپشن دی ماته ګوره کسټمایز لانګویج ډسپلې ان ادر پروګرام سیټینګ دا مطلب ما سره کوم دي آپشنونه دي دا تاسو ته وروسته بیا ورباندې کار کوم ښه موږ تاسو آپشن لږ وروسته بیا لولو ښه لکه ګورئ تاسو ورته موږ تاسو هیلپ چې کله خلاص کړ بیا آپشن نمبر دی وروسته راځي موږ تاسو سره. بل مطلب چیک فار اپډیټس که تاسو مطلب غوښتل چېرې په مایکروسافټ افیس 2010 کې مطلب چې اپډیټ مطلب ضرورت لري یا مطلب اپډیټ کول ته ضرورت دی نو دې تاسو کولی شئ هغه څه کوئ اپډیټ کړئ. بل تاسو ګورئ اوس ما سره فار ایگزامپل ما هیل باندې کلیک وکړ کله اوس ما سره راغلی دي مایکروسافټ افیس دا ګورئ دغه علامه چې کوم دی دا مطلب د افیس 2010 علامه ده ښه ماته یې چېرې پروډکټ اکټیویشن ریکوایر مطلب دا دی چې د مایکروسافټ افیس یا مطلب د پیلن چې کوم افیس ما مطلب کړی دی لپاره زما سره کوم دی مطلب اکټیویشن کې یو ډول مطلب ما سره لایسنس کې چې کوم دغه ریکوایر دی ښه
که تاسو مطلب لایسنس کی پیدا کړی څو ته چیرې چینج پروډکټ کی په دې مطلب زه کلیک کوم تاسو لاندې ماته چیرې انټر یور پروډکټ کی دا مطلب ما سره کوم دي 25 کریکټر اوسې ښه دا مطلب ورته پروډکټ کی څه کوي انټر کوي تاسو سره څنګه شي اکټیویټ شي ښه اوس ګورئ مطلب که یو افیس اکټیویټ نه وي که نه تاسو سره مطلب هلته به تاسو سره ځي پاس اکټیویشن فیلډ ښه دا په تاسو سره په دې سټیټس بار کې ډسپلی کېږي چې اکټیویشن فیلډ نو تاسو مجبور یې چې څه کوي هغه مطلب اکټیویټ کړئ ښه یس بل موږ تاسو کوم دی مطلب دا ډسپلی کېږي مطلب دیس پروډکټ از انلایسنسډ دا مطلب موږ تاسو کوم دی کوم افیسونه چې موږ تاسو سپارښت کوو ټول مطلب ما سره چې دی انلایسنس دی ښه یو مشروع سبا مطلب خپل سوي چې اکټیویشن څنګه دی فیلډ دی ښه کنه هغه کنیکټ ټو یور کارپوریټ نیټورک اور کنټاکټ to your system administrator for future assistance هلته ماته وایي چې about Microsoft PowerPoint ورژن ما سره کوم دی دا ورژن دی ښه 32 بیټه دی additional version of copyright information دا مطلب نور معلومات چې کوم دی لاسته راوړل شي تاسو ګورئ Microsoft PowerPoint 2010 دی ښه مختلف قسم معلومات دلته شته ښه تاسو مطلب سکرول کړئ دلته تاسو کولی شئ رقم معلومات چې کوم دی هغه لاسته راوړل شي ښه this product is licensed to Windows 7 مطلب دا اوس ګورئ MRT دی که نه دا مطلب ما څه کوم دی پروډکټ کی ده سیستم انفارمیشن مطلب تاسو غواړئ د سیستم په اړه مطلب تاسو کوم معلومات ډسپلی کیږي داسې نور ښه بل ما سره کوم دی دلته مایکروسافټ کسټمر سروس اینډ سپورټ دی فار ایگزامپل تا غواړئ مطلب دی مایکروسافټ د کسټمر سپورټ مطلب هغه چې کوم دی اکسس کړئ تاسو ګورئ مایکروسافټ کسټمر سروس اینډ سپورټ دلته تاسو مکمل معلومات دلته ډسپلی کیږي درته ښه بل مطلب ما سره کوم دی مایکروسافټ سافټویر لایسنس James Osguri matlab please note your use of this software subject to terms and conditions چلو ما سره مکمل معلومات څه کېده ډسپلی کېږي تاسو ته یعنې عموما موږ تاسو د هیلپ کمانډ سره لپاره کار اخلو چې موږ تاسو مطلب یو کومک لاسته راوړو سره راوړو کومک مطلب لاسته راوړو او دې په طرف موږ تاسو وکړلی شو چې خپل مشکل مطلب برابر کړلی شو ښه نو دا زموږ تاسو سره هیلپ کمانډ چې موږ تاسو مطالعه کړ